په میدان وردګو ولایت کې د نن نیالګی د راتلونکي هوساینې تر نامه لاندې د نیالګیو کېنولو ملي کمپاین پیل شو. په یاد کمپاین کې د دغه ولایت مسؤلینو د نیالګیو د کېنولو د ارزښت ترڅنګ په ساتنه او پالنه ټینګار وکړ. نو دا یو بابرکته او ډیره مهمه جلسه ده. نن ورځ د نیالګیو د کېنولو چې موږ او تاسې په دغه باندې راټول سوي یو چې موږ او تاسې به په ټول ولس باندې بالخصوص د دې ولایت په خلکو باندې غږ کوو چې ټول به نیالګي ږدو او د دې نیالګیو څارنه او نظارت به کوو. د ونې اهمیت د شریعت له لحاظه که واخلي، د ونې اهمیت د اقتصاد له لحاظه که واخلي، د ونې اهمیت د ښکلا له لحاظه که واخلي، د ونې اهمیت د ساینس له لحاظه که واخلي، ډېر اهمیت لري عزیزانو. ونه رب العالمین د انسان د ګټې په خاطر پیدا کړې ده. د یاد ولایت د کرنه او مالدارۍ ریاست او میدان ښار ښاروالۍ مسؤلینو هم د هر ډول نیالګیو کېنولو ډاډ ورکړ. دوی هم د نیالګیو کېنولو او پالنې په برخه کې د عام ولس ونډه مهمه وبلله. هر وګړی د امر او امر هم دی باید په دې کې کوشش وکړي او نال کښېنوي او د هغه پرستي وکړي. د کرنې او بوله او مالدارۍ ریاست د 1404 کال په سپرلي په موسم کې 100,000 مختلف النوع نالان موږ لرو. زموږ ګران هیواد له تپل شوي جګړې سره مخ و چې له اثره یې زموږ ځنګلونه او باغونه خراب او له منځه تللي دي. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې دغه له منځه تللي ځنګلونه او باغونه بیا ځلې احیا او د نیالګیو په کېنولو او د هغو په پالنې او مراقبت سره د خپلو راتلونکو نسلونو لپاره یو سمسور او زرغون هیواد په میراث پرېږدو. د ویلو ده چې روان کال به د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار په ګډون په عامه ځایونو کې د اسلامي امارت پانګوالو او خیریه بنسټونو په همکارۍ شاوخوا 10,000 نیالګي کېنول شي.